السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به در وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل نمبر د هیک نه وساتو. یعنې دوستانو اوس نن سبا دغه کیسې ډېرې دي چې نمبرونه بلاکیږي. نو دغه خپل نمبر اوس رجسټر کړئ، انشاءالله بیا به هېڅکله نشي بلاک. نو ما خپل نمبر رجسټر کړی دی، دا ډېر وخت کېږي زما نمبر نه دی بلاک شوی. نو دوستانو غواړم چې تاسو ته هم داسې طریقه در وښیم، ځکه نن سبا دا مشکل بیخي ډېرو ورونو ته دی او اکثره ماته په واټساپ کې نمبرونه راسي، وایي زما نمبر خلاص کړه، دا چې دی د هغه نمبر بلاک دی. نو هغه اکثره داسې نمبرونه وي چې ځینې خلاص وي، ځینې بیا نه خلاصېږي. نو انشاءالله په دغه ویډیو کې به مکمله طریقه در وښیم چې تاسو خپل نمبر بالکل د هیک نه بچ کړئ، د بلاک نه. یعنې ستاسو نمبر بیا هېڅکله نه بلاکېږي، هغه ځکه چې ستاسو نمبر رجسټر نه دی. نو تاسو یې په خپل جیمیل کې رجسټر کړئ، بیا تاسو کولی شئ چې ستاسو نمبر هېڅکله بیا نه شي بلاک. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د هغې دپاره به تاسو راسئ، د ټولو تر مخکې به جیمیل په خپل موبایل کې کلاو کړئ. دغه جیمیل په هر موبایل کې د ځانه څخه شته. تاسو د پلی سټور د لارې هم کولی شئ چې خپل نمبر داسې رجسټر کړئ. نو رابسئ دلته په جیمیل به کلیک وکړئ. کله چې په جیمیل باندې کلیک وکړو، دلته به راسئ دوستانو، دغه کوم اپشن تاسو ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. یا وینئ دا کوم اپشن دی، په دې چې کلیک وکړو. بالکل دا زه چې نښان په ګرځم په دغه کلیک کوئ. نو دلته به هغه جیمیل چې تاسو یې پاسورډ یې زده یې، هغه جیمیل به ورته سلیکټ کړئ. ښه، زه دغه جیمیل ورته سلیکټ کوم، غني خان. نو هغه جیمیل ما ورکړو. اوس به راسئ دوستانو، هم بیرته به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دا وینئ دوستانو، دلته چې کله کلیک وکړو رابسئ، بیا به راسئ په دغه اپنی ګوګل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دا وینئ دوستانو، په دې مو کلیک وکړو. ښه، نو اوس به موږ ته بله صفحه خلاصه شي. نو دوستانو اول بیا چې خلاصوي به داسې لږ انتظار ورته کوئ. اوس به تاسو ته ښکاري دوستانو، دغه کوم تاله چې دا وینئ، وایي ستاسو نمبر به بالکل تاله کېږي. आपकी पासवर्ड आपके पास करोटी की تجویز है، یعنې وایي ستاسو کوم نمبر چې دا بالکل بلاکېږي. دا د آی نښان چې دا د خطرې نښان دی. نو تاسو به سمپله په دغه پسې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو، دلته اوس تاسو دوه اپشنه درکوي. به تاسو په دغه کې دا اول نمبر پون شامل، پون نمبر، بیا به په دا شامل کلیک وکړئ. په دغه په شا شامل کلیک وکړو. نو اوس انتظار ورته کوو. دلته زموږ څخه د دغه جیمیل اکاونټ نمبر غواړم، پاسورډ غواړي. ښه، دلته به اوس موږ د دې جیمیل اکاونټ پاسورډ ورکوو. ښه دوستانو، نو دلته زه پاسورډ ورکوم. نو بیا په دغه نیکسټ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم پاسورډ ورکړو، ستاسو به د جیمیل پاسورډ خامخا یاد وي. که چیرې یاد نه وي، بیا تاسو نشئ کولی چې دغه باندې څنګه وکړئ، دغه نمبر رجسټر کړئ. نو یو ځل یې کار نه وکړو، بیا یې ورکړو. نو دلته بیا په نیکسټ باندې کلیک کوو. ښه دوستانو، نو انشاءالله دا وارې به زما سره جیمیل پاسورډ کار وکړي. اوس به راسئ، دلته به په دغه ځای کې فون نمبر ورکړئ چې په هر ملک یاست هغه ملک مو ورته انتخاب کړئ. نو دلته راځم خپل فون نمبر ورکوم. ښه دوستانو، ما خپل نمبر ورکړ، بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو بخښنه غواړم دوستانو، وایي نمبر غلط دی. نو بالکل نمبر غلط دی. نو دلته به اوس انتظار ورته وکړو. دا وینئ په دې ټیک مارک به کلیک وکړئ. نو دغه دا نمبر ته به اوس شپږ عدده کوډ راسي. که کوډ نه بیا به رنګ راسي. نو بالکل په هغه دغه کې به لیکلي وي. نو دی بالکل کوډ رالو، اټومیټیک یې واخیستو. نو بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. وینئ دوستانو، موږ ته اوس کوډ راغلو، اټومیټیک یې کوډ واخیستو. اوس ګورئ دغه دی دوستانو، بالکل هغه د آی نښان ټیک مار ته واوښتی. نو بیا په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ښه، نو چې دا ته اوس په هر ځای کې هغه د آی نښان پر ځای ټیک مار اپشن دی. یعنې دا خو هغه شي ته چې کامیاب شي. نو دلته چې راسئ، بالکل اوس ګورئ د دغه آی پر ځای به ټیک مار راوړي. دا وینئ دوستانو، بالکل هم دغه دی ټیک مار اپشن راواوښتو. هېڅکله بیا زما نمبر په واټساپ کې نه بلاکېږي. نو ډېره اسانه طریقه ده. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې، ویډیو خامخا لینک یې د ملګرو سره شیر کړئ. نو که په چینل کې نوی یاست، خامخا در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ هر نوی ویډیو در تاسو پورې در ورسیږي. نو
دوستانو په دغه طریقه تاسو کولای شئ، بالکل اسانه طریقه ده چې تاسو په هغه باندې د خپل نمبر چې دی هغه رجسټر کړئ. نو دوستانو نور وخت نه اخلم، وسلام، د الله په امان.